د شپې په خاموشۍ کې د خوستي ځوانانو له لوري د زمري 24مې ازادي په مشاعرو سره لمانځل کیږي. په یاده مشاعره کې تر زیاته بریده د ازادۍ اخیستو په هکله د شاعرانو، لیکوالانو او راغلیو ځوانانو لخوا حماسي شعرونه، تمثیلي ټوټې او طنزیه شعرونه هم وړاندې کېدل چې د خلکو له لوري په نغرو بدرګه کېدل. بل لور بیا دا د تمثیل ډله ده چې د اسلامي امارت د عفو په هکله خپل تمثیل کې پیغام داسې وړاندې کوي. امیر المؤمنین په امر ټول معاف شوي دي، موږ ته چې هغه خلک معاف دي چې موږ سوي دي ټوپک شپېلې ګرځوله، دوسیه معاف کړئ، خو د خدای خاطر وکړه بیا موږ معافي کوه، د خدای خاطر وکړه امارت معافي کوه. د اطلاعات فرهنګ ریاست مسؤلین وایي له یادې مشاعرې څخه یې موخه د شعرونو له لارې د ازادۍ ارزښت خلکو ته ورښودل، د ځوانانو ترمنځ یووالی لا پیاوړي کول او د خوشحالۍ ورځې په مشاعرو سره لمانځلو کلتور رایجول یادوي. دغه ورځو د خپلواکۍ د ورځې لمانځل دا یقینا یوه لویه خوشحالي ده او ولسونو ته پکار دی چې دا خوشحالي په شاندارو مراسمو سره ولمانځي. د دغه مشاعرې دپاره د زابل څخه همدغسې د کندهار څخه شاعران راغلي وو. راغلیو کسانو بیا ځوانان په هره برخه کې یو مهم قشر یاد کړ او زیاتولی چې د خوشحالیو او له ویاړونو څخه ډکې ورځې باید همداسې په مشاعرو او د ځوانانو په یوځایوالي سره ولمانځل شي. نو موږ دپاره دا بهترینه ورځ ده چې نو اوس موږ افغانستان آزاد دی، د هیڅ مملکت د هغه لاندې نه یو، فشار لاندې نه یو. ځوانانو ټول عمر افغانانو حکومتونه موندلي دي مګر خپلواکي نه ده موندلې. الحمدلله موږ هم خپلواک یو، هم ټول شموله او ګډ شموله نظام لرو او ټول الحمدلله خوښ دي او دلته رانه شکر ادا کوي. څوک نغمې وایي، څوک ترانې وایي او څوک شعرونه وایي. دغه د خوندونو د رنګونو محفلونه دي. تر څو پورې چې د یو حکومت سره ځوانان همغږي وي او ځوانان ورسره وي، دغه ملتونه ژوندي حکومتونه وبښئ، دا حکومتونه ژوندي حکومتونه دي او هیڅکله به راونه پرځي. یاده دې وي چې د زمري 24مې ازادي ورځ د نورو ولایتونو ترڅنګ چې د حکومتي چارواکو او عوامو خلکو له لوري په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شوه، بیا په خوست کې مشاعرې هم پکې ترسره شوې چې په همدې ورځ د یاد ولایت په صبري او یعقوبۍ ولسوالۍ کې هم د خلکو لخوا د یوې لویې مشاعرې په ترسره کولو کې ولمانځل شوه.